نن موږ غواړو چې څنګه په یو بل رقم سټایل باندې یو نوی سټایل یو داسې مزیدار سټایل تاسو به ډېر په هغه سټایل کې هغه پکچر لیدلی وي چې هغه سټایل کې موږ څنګه پکچر راوړو. صحیح شو؟ څنګه یو پکچر په ښه سټایل کې یو منظرې ته راوړو. صحیح شو که نه؟ اول به یو پکچر راوړو. صحیح شو؟ ډېر په کم وخت کې او ډېر په اسانه. صحیح شو؟ پکچر وګورئ. فار ایگزامپل زما دا پکچر خوښ شو، زه غواړم دا پکچر راولم. ډبل کلیک راموستو که نه؟ اینه بعد چې کوم دی تاسو د کیبورډ ټول بار کې وګورئ، تاسو ته ښکاري دا وګورئ کلون سټمپ ټول. کوم ټول؟ کلون سټمپ ټول. په دې باندې کلیک کوو. صحیح شو؟ دلته چې تاسو دې کله د ټول بار پراپرټي ته وګورئ نو دلته تاسو ریزولوشن زیاتولی شي چې څومره مضر دی، مضبوط دی، څومره شي، څومره نری شي، یعنې څومره تیز او څومره نری. او دلته چې کله تاسو رایټ کلیک وکړئ نو دا مختلف چې کوم د هغې عالي دی هغه دي. پوه شئ څومره غټ دی غواړئ وړوکی غواړئ. دا ګورئ مثال زه دومره غټ غواړم، دا غټومه ګوره دومره شو. اوس دومره وړوکی شو، غواړم چې دومره غټې غواړم، دلته یې غټوی شو. صحیح شو؟ بیا به په دې پکچر باندې تاسو ودرېږئ او آلټ بټن به کیبورډ کې پریس کړئ. کومه بټن؟ آلټ بټن او کلیک. صحیح شو که نه؟ آلټ بټن اینه بعد په دې عکس باندې کلیک وکړئ. صحیح شو؟ بیا دلته راشئ د فوټوشاپ په بیکګراوند باندې ډبل کلیک وکړئ او یو منظره ورته خوښه کړئ. فار ایگزامپل زه دلته غواړم چې ښه منظره وګورم. هغې منظره باندې زه غواړم چې دا پکچر څنګه کوم راولم. صحیح شو که نه؟ زه مثال دا منظره کې راولم. ډبل کلیک منظره مې راوسته. صحیح شو؟ بیا زه دې کې همدغه ټول راخلم او بس دې باندې داسې چې کوم دی بس کلیک نیسم او بس داسې سیټینګ یې کوم. دا ګورئ پکچر دلته راغی. دا ګورئ تاسو پکچر چې کوم موږ هلته انتخاب کړو هغه هلته څنګه شو راغی. صحیح شو؟ دا یو سټایل شو. فار ایگزامپل دې سټایل باندې ستا خوښي یا بل سټایل باندې ستا خوښي رایټ کلیک وکړه. دلته چې کوم دی مختلف د هغې دي پوه شئ نو کې دې استعمالولی شئ. تاسو یو غواړئ چې دلته چې کوم دی یو ریزولوشن، دلته یې ریزولوشن څنګه کوي؟ کم یې کوي لږ. صحیح شو؟ دلته غواړو چې موږ څنګه وکړو؟ دا ریزولوشن یې لږ کم کړو. دا ډېر تیز و. ګوره دلته تاسو کله دا واخلئ دلته یې راولئ، ګوره دا ډېر تیز دی. تاسو غواړئ چې دې ریزولوشن څنګه کوي؟ لږ یې کم کوي. دلته راشئ دا کم کوي. داسې کم وکړو. فار ایگزامپل 250. اوس ډېر تیز نه راځي. که بیا دام نو صحیح، بیا داسې بل انتخاب کوئ، بل انتخاب کوئ، بل هم شته. فار ایگزامپل داسې زیات کوئ لږ، یا دا کم کوئ، دا هم کم کوئ. دا ګورئ هغه پکچر تاسو سره دلته راغی. ګورئ ټول پکچر چې څومره تاسو غواړئ راوستی شي. دا کلیک ونیسئ همداسې لکه څنګه چې یو هغه باندې صفایي کوئ یو پنسل پاک باندې، هسې کلیک ونیسئ بس داسې دا کوئ خپله به انشاءالله چې ستاسو پکچر به څنګه کېږي جوړېږي. صحیح شو؟ دا په یو بل سټایل باندې دي کې تاسو دلته دا سټایلونه انتخابوئ. دې کې ډېر مختلف سټایلونه دي پوه شئ. تاسو کولی شئ چې یوز یې کړئ دلته. صحیح شو؟ دا موږ په یو بل سټایل باندې یو بل وړوکی اسانه سټایل باندې یو عکس منظرې ته راوړو.